ماتې تورې شپې شولې هېواد د اذان. د چهاراسیاب برېښنا مدیریت لاسته راوړنې او له وړاندې کېدونکو خدماتو څخه د پیرودونکو رضایت. د کابل برېښنا ریاست اړوند د چهاراسیاب د برېښنا مدیریت تخنیکي کارکونکي چې پر رسمي وختونو سربېره د شپې تر نیمایي هم د برېښنا ستونزو حل لپاره د پیرودونکو په خدمت بوخت دي، په وخت د خدماتو وړاندې کول د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خوښۍ او رضایت لامل شوی. نو موږ شپې 2 بجې زنګ ورته وایو چې راسه موږ ته شپې 2 بجې هغه میټر چالانۍ راته جوړې. دا مشکل شکر نه لرو. د چهاراسیاب ولسوالۍ برېښنا مدیریت مسؤلین وایي تیر یو کال کې په بیلابېلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې قطار کې میټر بکسونه 100% په دې ډول اصلاح او قلف کړل شوي او همداراز له 90% زیات سویچ بورډونه اساسي ترمیم او اصلاح شوي. د میټر بکسونو اصلاح د دغو میټر بکسونو د نن برېښنايي تجهیزاتو د هر ډول زیان څخه ساتنه کوي او په ناقانونه ډول د برېښنا کارمنې مخنیوی هم کوي. افراد استفاده جو و یا افرادی که غیر مسلکی هستند از او استفاده سو کده نمیتونن. د چهاراسیاب ولسوالۍ د برېښنا اړوند پیرودونکو تر یو کال مخکې پورې د ولسوالۍ کې د برېښنا رسونې خدماتو نږدې مرکز ته لاسرسی نه درلود. د چهاراسیاب برېښنا مدیریت مسؤلین وایي چې دا ستونزه د دوی د زیاتو هڅو په پایله کې اوس حل شوې ده. هغوی د دې ولسوالۍ برېښنا پیرودونکو لپاره د دریو برېښنا خدمتونو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. 3 مرکزونه په ساحو کې جوړ کړل چې په موسهي کې ده، کوچلاخ کې او یو د مدرسې په بازار کې، یو د خیر آباد بازار کې. هلته مزینه په کرایه ورته ونیول. نو اوس د دې وخت راغلی چې د ولس ته موږ صحیح خدمت وکړو او خپل مسؤلیت ادا کړو. په تیر یو کال کې د چهاراسیاب برېښنا مدیریت لخوا له 40 پایه څخه زیات ترانسفرمرونه اصلاح شوي دي. همدارنګه د دې ادارې د مسؤلینو د زیاتو هڅو په پایله کې د پیرودونکو پورونو ګراف له نږدې 11 میلیونه افغانیو څخه تر 15 میلیونه افغانیو ښکته راغلی دی. د دې ده چې د چهاراسیاب برېښنا مدیریت مسؤلین توانیدلي چې د کابل د موسهي ولسوالۍ اړوند یو شمېر سیمې هم د برېښنا رسونې تر پوښښ لاندې راولي. د چهاراسیاب برېښنا مدیریت په ټوله کې د دې ولسوالۍ سربېره د موسهي ولسوالۍ یو شمېر هم د برېښنا رسونې تر پوښښ لاندې لري او له 8000 زیات پیرودونکي لري.